زما مور بیماره ده په تیمم مونځ کوي خو تلاوت هم کول غواړي هغې چې په کوم تیمم باندې مونځ کولی شي نو تلاوت هم پې کولی شي چې معذور نو هغه تیمم کافي ده یو سړی د غلا وخت کې قتل شي چې دی مسلمان مړ دی که غیر مسلم نه که غلی حلاله نه ګڼلې نو مسلمان دی خو حدیث سختی راغلی ده په حدیث شریف کې د دواړو جهانو سردار وایي یو شرابي چې شرابو له روان یو زناکار چې زنا له روان یو غل چې غلا له روان د ده نه ایمان اوچت شوي خو ایمان پې لکه د چترۍ په شان بری د ګناه نه پس ورته ایمان نازي خو ډېر ډنګاډول ایمان نو کافر خو ورته نه شو ویلی خو ډنګاډول دی د ګناه په وخت کې مړ کېدل دا ډېر خطرناکه خبره ځکه ډېر علما وایي هغې د ایمان نه خالي دی دا ډېر مردار چې غلا کې لاړ شي مړه شي هسې هلکه خدای دا غرق کې د دنیا د ژوند کې د څو ګټل غلا دې وکړه ډاکې دې وکړې څه چلو شو د هغې نه خو نسوار خرڅول ښه دي مړزان خرڅول ښه دي ګونګړي خرڅول ښه دي ژوند دې بې اطمینان او مرګ دې راغی مرګ ژوند خو ډېر قیمتي شی دی کوم ځای کې مړ شي سپېره دا ډاکوان مري سپیانو سره مقابله کوي نو داسې وخت کې چې مړ شي مردار دی نو جرایم وخت کې چې سړی مړ شي بس خطرناکه خبره چې سړی ځان لمونځ کوي که نه او سجده سهوه پرې راشي نو دواړو طرفو د سلام وګرځوي او که امام یې سجده سهوه پرې راشي نو صرف یو طرف ته د سلام وګرځوي چې دا خلک زر پورته نه شي غیر مسلم قرآن شریف له که بظاهره پاکي ګوتې ور وړی شي خو ښه دا ده چې هغه له یې مه ورکوه لاس کې چاوی ما یو شی اګوستی دی خو د غلا شی معلومېده غلا کې مې هم شک دی خو مالک یې راته نه دی معلوم دی اوس ورکول نه شم خیرات یې کوه او احتیاط کوه د غل سړي نه شی ماله چې دا درته معلوم وي چې شی د غلا دی که په دوانیز یې درکوي هم بنالی ځکه دا خو د غل امداد دی چې زه تې والم ته تې والې دې تې والي اوس غلا به زیاتی دا په کوڅو په دې موټرو ته چې ولاړې دا سوالګري دا اکثر ټګان پلوران ته په خپله فقیر پیژنې د خپلې محلې خلک دا خو کسبګري دي چا په پیشه باندې هلکان کینولي چا جنکې کینولي څوک لوګي ځوړندوي دا لوګي د هندوانو رواج دی مسلمان دا نه کوي لوګي به داسې کوي خلقو ته چې نظر دې ونه وایي نو دا د هندوانو دکانونو کې به دا لوګي کېدل نو دا هغه رواج مسلمانان هم جوړ کړی زناورو د هندوانو خبرې ورته پاتې او اکثر دا کابلیان هلکان کوي ځکه هلته هندوان ډېرو نو دغه کار کوي نو لوګي مه پرېږدی ورته یې وځه که څه د خدای په نوم هسې ورکوې خو جدا خبره ده خو د لوګي پیشه ښه نه ده او د سوال پیشه په شریعت کې جرم دی کوم مدرسې چې څوک جوړوي یا جومات او په سړک باندې خلکو ته جنډې خوځوي نو دا مجرمان دي هلکه دا ولې کې تا ته چا وایي چې جومات په دې طریقه جوړ کړه خدای ته خو د خټو جومات هم خوښ دی خدای ته خو سجده خوښه ده قالینونه خو نه دي خوښ نو دا کار ښه نه دی ټیک ته د یو عزت په طریقه سړی ملګرو ته ووایي چې داسې کار کوو جدا خبره ده او په دې سړک خو هندو تېرېږي سک تېرېږي چوړې پې تېرېږي یهودي پې تېرېږي هغې ورپورې خاندي د جومات هغه عزت د مدرسې هغه عزت د زړه د خلقو د زړونو نه اوچت شي نو دا کار مه کوئ که جومات نه شي جوړولی مه جوړوئ د خټو جوړ کې خدای په سنگ مرمرو نه خوشحالېږي خدای په سجده خوشحالېږي خدای په قالین نه خوشحالېږي په پوزکي ورته سجده ولګوه په خاور نو دا کار ښه نه
یو سړی دی پیسې مې دی پې او نه یې راکړې زکات کې ورته پرېښودی شم داسې به نه وی چې دا مې تا ته زکات کې پرېښودی ورته وی پیسې راکړه زه له زکات کې در کوم نو پیسې دی هغه پیدا کړي چې تا له درکړي بیا زکات کې ورکړه یا والا په یو لاس پیسې ورکړه دا والا زکات کې او بیا ترې په زور هم اخېستې شي د مری نه یې ونیسه وی راکړه زما قرضه قرضداري نه په زور هم پیسې اخېستې شي چې پیسې ورسره نو په یو لاس ورکړه په بل خو ورکې به ضرور که د امام مخکې ستره ولاړې مثلا لرګي ودرېدلي او د صفونو مخکې ته تېر شي نو خیر دی ځکه صفونه ټول په ستره کې د امام تابع دي که د چا د وینه بیږي مثلا زخمي نو هر او مانځله به اودس کوي خیر دی که د دوران د مونځ کې وینه ترې لاړه لکه یو ښځه معذوره نو هغې نه وینه بیا کې راتلی شي او راتلی شي خو دا لور یې د بلې ښځې نه پیدا وي مثلا نو یو سړی مړ شي د هغه یوه ښځه ده یوې لور پاتې ده خو لور یې د دې ښځې نه ده د بلې ښځې نو کولی شي د علي صاحب ټبر او د علي صاحب یوه لور حضرت حسن یو زوی کړی که یو ښځه دومره زړی چې سینه کې پیني اتیا او څلور نیمو شلو کالو ته رسېدلي نو هغه ماشوم سینې ته واچوي که نه نو په هغې هغه رضا نه ثابتېږي چې ښځې دا یقین وي چې زما سینه کې پی نشته بانډونه اخیستل څنګه دی بانډ خو د پیسو یو شکل دی خو په هغې فایده اخیستل سود دی 10 روپو باندې په 10 روپۍ بدل کې ټیک ده او که 10 وي دا په انعام راووت نو تا کشمیر فتح کړی دی څه چې انعام هلی خو دا هغه ډېر سودونه راجمع کړي یو سړي له یې ورکړي نو د بانډونو کاروبار دا سودي کاروبار دی د اجړه جنازه کیدی شي او که نه او اجړه مسلمان دی جنازه به امام کوي د امام خو د سړي جنازه دا به یې تپوس کړو چې غسل به یې څوک ورکوي دغه مسله ګرانه ده خو اجړه بعضې قصدن اجړه کړي ځان نو هغه سړی وي ځان نه ښځه جوړه کړي نو سړی به یې لامبوي او که ښځه یې ځان نه سړی جوړ کړي نو ښځه به یې لامبوي خو که خنثی مشکلي چې دواړه سامان یې وي هم د نارینه هم د زنانو د هغه مسله مشکله ده بیا دې وله وي وینځه والي او وینځه دې ورته وبخي بیا به هغه ولامبوي چاوي او سړي زما په نوم پیسې داخلې کړې دي په بینک کې خو سود یې لي نو تا به ورته وایي چې د سود په وجه زما په نوم به داخله وکړه په ګناه کې خو ستا هم امداد راغی د حقیقي مسئلې یو ماشوم وشي نو 9 مرض پس که پلار یې مالدار یي 2 ګډان یا 2 چیلې دې ته حلال کړي او که جینۍ نو 9 بیا دې یو چیلې ته حلال کړي که 9 نه شوه 14مه دې وکړي که 14مه نه 21مه دې وکړي که روز ته ورځې تېرې شي نو چې په کومه ورځ پیدا شوي د هغې نه د یو ورځ مخکې وکړي دا به 9 راځي که جمعې په ورځ شوي نو جمعرات په ورځ دې وکړي او که جمعرات په ورځ شوي د بت په ورځ دې وکړي دا به 9 راځي او که هېر شو ته خیر دی بیا چې هر وخت یې وکړه دا ټکي ویلي مازدیګر چې جنازه مخکې حاضره شوي که نه نو د مازدیګر نه پس جنازه مکروحه ده زموږ مذهب کې نو اول جنازه وکړه بیا مازدیګر لمونځ وکړي او که نه د مازدیګر لمانځه نه پس حاضره شوي نو بیا یې کوه هر وخت چا وی یو سړي سره څرمنۍ د قربانۍ هغه په داسې څیز بدل کړي چې د خوراک نه د ساتلي نو خیر دی لکه څرمن ورکړي او چینک پې والی سربن ورکړي او پلیټونه پې والی د خوراک څیز به پې نالی لکه چای پی غوړي ماسته دا ختمېږي او چې کوم شي وي باقي هغه پې بدلول اخیستی شي ځکه سرمن نه په خپله فایده اخیستی شي سرمن سړی وچکي مونځ پې کوي ګوډي کې جماعت کې واچي په خپل استعمال کې راولي خیر دی
نو دغه شان کې په یو شي بدل کې خو چې د خوراس کاک شي نه وي چینکونه پیالې وي رکیبې وي هغه ختمیږي نه نو خیر ټیک ده چاله ورکومه سرمن باندې دغه واله چینکونه پیالې وانه نو محرم میاشت عاشوري ورځ روزه نیول سنت دی خو حضور پاک یو کال په آخري کال وی قبل کال لږ جمع دی پاتې شم نو یو ورځ به ورسره مخکې نیسم یا یو ورځ وروسته ځکه یهودیان د عاشورې په ورځ روزه کوي د عاشوره ګورې د حضرت حسین د وجه نه ده حضرت حسین نه قربان شم هغه وروسته شهید شوی دی په سن 61 هجري کې یعنی د حضور پاک د وفات نه یو 50 کاله پس نو عاشوره د مخکې نه په اسلام کې را روانه ده او د پیغمبرانو یو یادګاري ورځ ده او د اسلام د محرم دا د اسلام د کال لومبۍ میاشت ده د څلورو میاشتو ته د عزت میاشتې وایي قرآن شریف کې ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم خدای وایي د کال 12 میاشتې دي څلور پکې عزتمند دي یو د ذوالقعدې میاشت یو د ذوالحجې میاشت یو د محرم او یو د رجب میاشت نو دا د کال اول سر دی او اسلامي کال د دین شروع کیږي دا د حضرت عمر صاحب زمانه کې په اتفاق شو نو دا معزز میاشت دي او حضرت حسین رستو شهید شوی نو عاشوره په خپله د عزت میاشت نو د عاشورې ورځ روزه نیول یو ورځ خو سنت ده که سړی ښه کولی شي 2 ورځې دې ونیسي یو ورځ یا مخکې یا وروسته او که زیات ښه کولی شي نو 3 دې وکړي یو ورځ دې مخکې یو ورځ وروسته یو پکې عاشور نور پکې څه خاص عملونه نه دي راغلي او خیرات هر وخت ښه دی خو دا ویل چې په دې ورځو کې زیات ثواب دی دا د ځان نه خبرې دي ځکه زموږ ښکلی پیغمبر او صحابه کرامو موږ ته یو خبره نه کړې نو دین کې زیاتې کمون نشته دین کې به زیاتې کمې نه کړ او نور عزتمنده میاشته روزې پکې ثواب دی نفلیم پکې ثواب دی وی ناروا کار کولی شم چې یو ښه جایز امر ته زه پرې ورسم نو که هغه جایز امر دی بغیر د دې ناروا نه نه کېږي او ته معذور یې پکې لکه سړي باندې څوک ټوپک کېږي ورته ووایي چې خدای نه منکر شه نو شریعت ورته اجازت کړه زړه کې مه راوله او په خوله یې ورته ووایه داسې نور احکامو کې چې ته مجبور شي او چې مجبور نه چې هغې ته اکراه او جبر شرعي وایي نو بیا اجازت نشته چې ناروا سړی وکړي نیت وای په زړه کې اراده ده چې زړه کې د دا اراده چې دا فرض مونځ گزارم نو د خولې دا وینا ضروري نه ده دا عالمان په دې لګي خلقو ته ځکه خلک د زړه پوره پیږي نه وای دا خبرې په زړه کې راوړم نیت مې وکړ د زړه د اخلاصه دا مونځ کوم داسې په دې امام پسې په دې حاضر وه کنې د خولې نیت بغیر د حج او د عمرې نه په بل څه کې نه راغلی نو نیت د زړه ارادې ته وایي پخه خو عالمان د عوامو ته ځکه ښایي چې هغوی پوهېږي نه چې دا خبرې په زړه کې راوله نو که سړی په خولې څه نه وایي تش وایي الله اکبر خو زړه کې نیت کړي نو مونځ یې صحیح دی او که زړه کې نیت نه کړي نو مونځ یې بیا نه کېږي په حلال سیز کې کم سیز حرام دی حلال کې لکه وینه حرامه ده سوټې حرامې دي ویښته حرام دي او باقي سرمنه یې خوړی شي د حلال څاروي هګۍ یې خوړی شي کلمې یې خوړی شي او لرې پیروان یې خوړی شي که زړه دې غواړي یو خاص د طبیعت نه غواړي خو جدا خبره ده خو حرام نه دی هغه به مخبره کې ونې دي که خرڅ کو جنازګاه پې جوړ کړو ټیک ده خرڅولی شي چې ونې بس کېږي یا خلک یې وړي نو خرڅ یې کې او جنازګاه پې جوړه کړي دا مخبرې په خدمت یې ولګه بعض امامان دا دعا کوي اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله که څوک کسې د دعا په شکل وایي خیر دی خو دا سنت نه دی چې کنیانې دعا پسې به دا
او که سړی وي خدای زما اخري کلمه لا اله الا الله کنه دا ښکلې خبره نیکه دعا خو د دې وینا د مانځه نه پس سنت نه ده چې امام دی وایي او خلک دې ورپسې لا اله الا الله وایي. بعضې خلک د باران د ودرېدو لپاره د جومات په څلورو ګوټو کې اذانونه وایي یا صورت یاسین شروع کړي. داسې عملیات دي، سنت نه دي، نه د ثواب خبره. که په تجربه دته معلومي نو ښه ده، کنې اذان خو د دې دپاره نه دی راغلی، اذان خو دې دپاره راغلی چې خلک پې مانځه له راوغواړي. حیض او نفاس کې ښځې به ذکر ګناه ګڼي. نه، ذکر ګناه نه ده، خو قرآن شریف به نه لولي او هسې ذکر کولی شي، درود شریف ویلی شي، قرآن شریف له به ګوتې نه وروړي. وی بعضې خلک د خط په سر کې لیکي باسمه تعالی، د خدای په نوم. نو د خدای په نوم ټیک ته ښکلې خبره ده، خو پوره لیکل پکار یې بسم الله الرحمن الرحیم. سنت په دې ادا کېږي لیکل چې چېرته کوئ نو بسم الله پوره لیکئ. او هغه 786 هم نه کافي کېږي، 786 خو بسم الله نه ده او نه د بسم الله معنا ده، پکې یو انسا ده نه. بسم الله الرحمن الرحیم پوره لیکي. قراخوري ټوپې په سرول او مونځ پکې کول څنګه دي روا دي؟ پاک څیزونه دي، خدای پاک څه بند کړي نه دی چې سړی څه اغوندي هغه دی اغوندي، او چې څه خوري هغه دی خوري او څه څښي. خو دوو خبرو ته دی خیال کوي، یو دا چې دا شی خو حرام نه دی، دویم دا چې تکبر پکې نه راولي ځان کې. نو حرام څیز چې ني، پردی ټوپې ني، پردی او د غلا مال ني، نو خدای حلال څیزونه مونږ له پیدا کړي او تکبر سړي کې رانشي. خدای په تکبر خفه کېږي، لویي به نه کې. د خدای نعمت یې ګڼو، شکر پیدا کوه او تواضع په زړه کې راوله، نو قسم دی په هغې خدای پاک ډېر خوشحالي کوي. که چا په فرض مونځ کې آخري 2 رکعاتو کې صورت فاتحه ونه وی نو مونځ یې کېږي که نه؟ او زمونږ مذهب کې مونځ شوی، ځکه آخري کې صورت فاتحه فرض نه ده، په لومبو 2 رکعاتو کې فرض ده. چا باندې جادو سحر کول څنګه دي؟ دا شرک دی که نه؟ شرک نه دی، خو ډېره سخته ګناه ده. سحر په سختو غټو ګناهونو کې حضور پاک حساب کړی دی. که حلال یې ګڼي خو کافر کېږي پرې، او که ګناه ګڼي ویې کړه، نو لکه سړی زنا وکړي، قتل وکړي، نو سحر هم دغه شان لویه ګناه ده. توبه ته وښکل پکار دی. چې کوم کور کې تصویر ځوړند دی که نه، مونځ خو پکېدو کېږي، خو چې مخامخ یې مونځګزار ته نو مونځ یې مکروه دی. او ساتل د تصویر ښه شی نه دی. هغه تصویر چې هغه د جاندار شي تصویر یې، لکه د انسان یا د لیډر یا د لیډرې ښځې یا د پردي سړي پردو ښځو تصویرونه ساتل دا ښه کار نه دی. هغې ته ملایکې د رحمت نه راځي. کم کور کې چې سپي وي او کم کور کې چې تصویرونه ځوړند دي، نو د رحمت ملایکې هغې ته نه راځي. دا کور به سپیري، سپیرتوب دې ته نه وایي چې روزي به یې کمي، دی به بې اطمینانه وي، پریشانه به وي، په غم به لتاړي، خوب به نه ورځي، زوی غم به راځي، د ښځې غم به راځي، دا حادثه به پرې راځي، دا حادثه به پرې راځي. نو سپیرتوب ډېر شکلونه په دیوال تیمم کېږي که نه؟ او په دیوال کېږي، که د سیمټو وي، که د خښتو وي، که د ګټو وي، تیمم پې کولی شو. چا وي په غسل کې ډوډۍ خوراک بند دی. غسل نه مطلب دی چې جنابت نه، جنابت کې خوراک څښاک بند نه دی. خوله دې ووینځي، لاسونه دې پاک کړي، بس اودس خیر دی. که غسل یې نه کړی، لکه سړي په روژه کې د باندې غسل لازم شو، نو دې پېشمني کولی شي، سهار دې ولامبي. دا لامبل خو د مانځه دپاره دی.
بعض قبایلو کې خطبه کې چې امامان شعرونه وایي او څوک 3 ځله کلمه وایي، په پښتو کې څوک خطبه وایي، نو خالص په شعرونو کې او په خطبو کې بغیر د عربی ژبې نه په بله ژبه کې خطبه ویل دا د سنتو نه خلاف ته مکروه ده. د حضور زمانه کې او د صحابه زمانه کې هر قسمه خلک په اسلام کې داخل شوي دي، خو هغوی خطبه بغیر د عربی نه په بله ژبه کې نه ده ویل. دا زمونږ دا وینا دا درس دی، دا خطبه نه، دا به ابو هریره رضی الله عنه درس کو د خطبې نه مخکې، نو زمونږ د اواز دا د درس حکم لري، دا خطبه نه ده. نو دې وخت کې سړی راشي سنت کولی شي هلې کښېنی چې سنت وکړي، او چې خطبه شروع شي نو بیا زمونږ مذهب دا دی چې هغه وخت کې به سنت نه کوي. یو سړی دا وایي چې ولی مدد کولی شي وفات شوی یادوي، نو دا خو د شرک خبره ده، نه مړي مدد نشي کولی چې وفات شوي. جمدې د اسبابو په درجه کې کولی شي، لکه او بدل راوړي، پیسې درکړي، دانې درکړي. مړی بیا دویم جهان ته تللی دی، هغه دا نظام نه دی پاتې شوی، نو هغه د دې نظام سره د هغه تعلق نشته. ته به ورته ثواب بخې، مړی جمدو ته محتاج، جمدې مړو ته محتاج نه ښه، ته به لاس ورپسې اوچت کې خدای ته وبخې، درجې بلندې کې صدقه ورپسې وکړه، خیر هغه نه به څه نه غواړې، که هغه تعالی درکولی شي خو بیا ځان هم خلاصولی شي، بیا به ځان هم خلاص کړي. نه مړی چاله ورکول نه کوي، نه د چا امداد کوي، نه د چا بخښنه کولی شي، نه د چا مریض ښه کولی شي، دا څیزونه بند نه. ته به ورته هر څه وې، ته به ورته دعا کوې خدای ته وبخې، احسان ورسره وکړه. یا رسول الله یا محمد ویل که په دې نیت یې چې هغه زما اواز اوري یا دلته زما په سر ولاړ دی یا دې مجلس کې موجود دی، نو دا شرک دی. او که د محبت په شکل لکه دا شاعران په نعتونو کې وایي یا رسول الله یا خپله معشوقه او محبوبه څوک یادوي نو خیر دی، نو تش ته محبت په شکل رواله. او که دا د عقیدې چې هغه زما اواز اوري، نه دا د خدای صفت یا دلته موجود دی، نه علم او قدرت په اعتبار خدای پاک موجود دی هر ځای کې. او یا ما ته خیر و شر را رسی، نو دا بنوي خیر و شر مالک مونږ په ایمان کې وایو، والقدر خیره و شره من الله تعالی، فیصلې د خیر او د شر د خدای د طرفه دی. چې امام صبا مانځه کې راشي او امام ولاړی په جمع او خیرت وای، نو سنت مه کوئ ښه، بیا خصوصا هغه ځای کې چې کوم ځای کې امام ولاړی، نو دا خلکو کې غلط رواج دی، را به شي امام ولاړی دی به ورسره متصل سنت کوي، یا به هغه په قاعده ناصر د سلام د وخت او دوی سنت کوي، نو نه سنت شو او فرض هم تلاوت. د دواړو جهانو د سردار حکم دی اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه، چې جمع ولاړی بغیر د جمع د مونږ نه به بل مونږ نه کوي، نو سنت دې پاتې شي کنه خیر دی. که بیا دې وسو د نور راختېدو نه پس وکړه ثواب به درته خدای درکړي، او که درنه پاتې شو نو خیر دی. حضور پاک یو سفر کې رستو شو د تبوک جنگ دته، نو عبدالرحمن ابن عوف مخکې شو د سبا مانځله، نو هغه راغی د حضور پاک نه یو رکعت هم شو، فورا یې نیت وتړه، بیا سنت نه دي کړی. نو که سنت څوک کول غواړي د ثواب په شکل، نو چې نور روخیږي بیا دې کوي. چې د حضور پاک نوم په قرآن شریف کې راشي که نه تلاوت کې، نو هغه وخت کې مستقل درود شریف نه دی راغلی. 3 ځایه د حضور پاک نوم راغلی د محمد او یو ځل احمد. یو سړی غریب سړی مزدورۍ له ولیږي او ورته ویل چې مزدوري څومره کوې، په سعودي عربو کې نیمه دما نیمه ستا،
دا عقد او دا معاهده شریعت نه خوښوي ځکه پته نه لګي تجارت له پیسې چاله ورکول شي یو سړی وایي زه خو قرض ته ضرورتمند یم نو د خپلې سرکاري ادارې نه 45,000 روپۍ د کال په نیت علم هغې به زما د تنخوا نه کټ کوي نو دا روا ده که نه ده روا ده پیسوار ته د قرض نه ورکوي خو چې قرض باندې سود تا نه نالي سود ورکول او سود اخیستل دواړه بند یو میلمه له څوک ډوډۍ راوباسي او ډوډۍ پاتې شي او دې کور ته یوسي هغه انګولې او ډوډۍ زنانه خوړی شي که نه او خوړی شي هېڅ دغه پکې نشته د زنانو جوټه مسکته که هغې جام کې اوبه څکلي تاله هغه اوبه څوک راوړي او د هغې زنانه چې پردی زنانه وي نو هغه مه کوه ځکه کیدی شي چې د هغې د ګوتو رنګ په جام پاتې د خولې د خوشبویۍ رنګ یې پاتې او غایبانه عاشق شي نو په مصیبت به مبتلا شي نو سړی د ښځې جوټه نه څکي او ښځې خوړی شي د دې وجې نه بعضې خلک د جلسو مولودونو کې د کور لوپټې راوباسي او جومات پرې روښانه کړي مستعمله کپړه به د ښځې بار سړو ته نه ښایي یو خو نوې تاني خیر دی او جوړه شوې جامه استعمال شوې د ښځې دا به پردو سړو ته نه ښایي نه به یې په پردو سړو وینځي یو سړی لیکلی فرضي خبره راته ښکاري یو ښځې ماشوم کېده نو هغې کې وفات شو د کومه ښځه چې ولادت کې وفات شي که نه خدای وله د شهیدانو درجه ورکوي دا زموږ ښکلی پیغمبر ویلي دی خو خاوند چې وله قبر کنیسته نو قبر لږ تنګ نو په زور زور یې پکې وروستې ده نو هغه ښځه هر خوب کې خلک ویني خپل رشته داران چې زه په خبر کې تنګ یم او ما د دې خبر نه بدله کړې او بل ځای ته نو دا خبر او کلمه نه بدلوی نو زه د خبر نه په خپله راوځم پرېږده چې راوځي د خاوند به یې کار جوړ شي دا فرضي خبرې دي ښه نه دا خوبونه شته دا شیطاني او وهمي سړي سره وهمي که نه هغه وهم ورته خوب هر یو رښتیا نه شیطانی وهمی درې قسمه خوب دی نو د دې خوبونو تعبیر نه دا وهمي دی ښه نفسیاتي اثر یې په دې نو دې خوب کې ما هغه ویني لکه پیشو چې هره شپه روجي ویني خوب کې قبر کنیست دوباره سپړدل نشته بغیر د هغې صورت نه چې تا نه حساب پکې پاتې شو بټوه یا پردی ځمکه وه هغې درته وایي مړې لرکه یا په هغې دریاب راته نهر اوبه پرې راتلې او دا قبر وباسي نو بیا منتقل به یې کړي او که نه دا صورت نه نو بغیر ضرورت شرعي قبر سپړده که ستا په مخ کې قبر پرېوت لحد پې پرېوت او قبر بند هم بیا یې سپړې نه بس خدای ته یې پرېږده معاملې خدای سره دا به پې آخر یو ځل پروزي که لاس کاله پسې وکشلې اوس یې خدای سره معامله چا وی سړي سره 5,500 روپۍ خو نه خو 2-3 غواني او په هغې ګزاره کوي په ده قرباني شته که نه نه په ده قرباني نشته چې د تجارت غواني چې
چې سړی جومات ته راشي او امام ولاړی په فرضو او قرت وایي ښه دا دغه وخت کې سنت مه کوئ ښه زمونږ دا خلکو کې دا قمقلتوب د رواج دی پکې چې د امام خواته به دوی سنت چا چې اودس نه قرآن ویلی شي که نه او په یاد ویلی شي خو ګوتې به نه وروړي او جنابت کې چې نو نه به په یاد وی نه به ګوتې وروړي په جنابت کې نور ذکر کولی شي کلمه ویلی شي درود شریف ویلی شي سبحان الله ویلی شي قرآن شریف وینا بنده ده زموږ ښکلی پیغمبر د پیغمبرانو مخکې په صحیح فطرت باندې خدای پیدا کړو نه چرته عمر کې شراب څکلی دی نه چرته عمر کې د زنا ځای ته ورغلی دی نه چرته د فسق و فجور ځای ته ورغلی دی نه په عمر کې چرته بتخانه لیدلی ده نه ورغلی دی بتخانو ته نه یې خدای داسې ښکلی فطرت پیدا کړو چې د دې نه خدای پاک ساتلی دی کنی تعلیم ورسره د یو پیغمبر نو ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ندي كتاب لستو ندي إيمان لستو او خدای وی ولا تخطو بيمينك زل ارتاب المبتلون تا خو چرته په خلاص ختم نه دی لیکل نو نه د چا شاګردي کړل نه یو مدرسې ته تلل او نه په پردي عبادت کې ساغشته یو سړی دی ویزه سرکاري کالج کې نوکر یم خو د سټوډنټس کارډ مې ځان له جوړ کړی د هلکانو طالب علمانو او په هغې د وجې نه په نیم پیسو باندې سفر کومه نو دا خو ته دروغ دی چې طالب علم نه نو ځان له طالب علم ولې جوړ کړی دا حرام کې او دوکه کې دوکه په شریعت کې ښه نه ده که چا نه په وترو کې دعای قنوت پاتې شوه نو سجده سهوه به کوي یو سړی دی وي زما د ماما دوه ښځې دی یو کشره ښځه ده او یو مشره نو کشرې ښځې ما تېرودلې ده د مشرې ښځې نسۍ سره زما نکاح کېږي که نه نه که دا ښځې جدی خو چې خاوند دی یو وي که نه نو د هغې حکم د یوې دی یوې ښځې سره تا تېروده د هغې بلې ښځې لور سره نکاح نشي کولی د هغې بلې ښځې د نسۍ سره نکاح نشي کولی دې ته زمونږ په اصطلاح کې لبن الفحل وایي سان یو دی نر یو دی یو سړي دوه وینځي یو هلک له تې ورکړه د بلې ښځې لور وی ورسره نه کېږي اگر چې تی ورکوونکې او ښځه جدا ده خو نر یو دی خاوند دی یو دی او دا وایي زمونږ شریعت کې چې د ښځې په پیدا کېدو کې د خاوند دخل دی دی ورسره چې ملاستي ځان ورسره مږي قدرت د خدای د هغې کې پیدا کېږي نو دغې وجې نه چې نر یو دی نو نشي کولی که البته د دغې ښځې د بل خاوند نه لوري نو بیا یې کولی شي او که د دغې د ماما لور دي نسۍ وي لوري نو د دې بلې ښځې د وجې نه ته نشي کولی دا چې یو دعا کړی یا قوي یا القادر المقتدر قوي قلبي زما خام سار وخت کې دا په زړه چوپ کوم نو دې ته سنت نه وایي دې ته عمل وایي یو عمل کې درته یو نیک سړي ښودلي نو کلمې خو ښکلې دي مبارکې دي که ته پکې شفا محسوسه کوه خو دا مه وایه چې دا سنت دي سنت هغې عمل ته وایي چې زموږ ښکلی پیغمبر ویلي یې کړي یا د صحابو کرامو نه نقل نو یو عمل دی یو تجربه ده یو علاج دی علاج روحانی می او جسمانی می ظاهری علاج ډاکټران او حکیمان کوي او باطنی علاج دا نیکان اولیاء تا ته یو وظیفه وښیي د دې مرض دپاره د دې دپاره نو خیر دی خو چې هغه وظیفه د شریعت د قواعدو نه خلاف نی د خدای نه علاوه د بل چا د ذات نه امداد غوښتل نی پکې پیریانو نه امداد نه غواړئ شیطان نه نه غواړئ د مړو نه نه غواړئ نو چې د شریعت د قواعدو سره برابري نو
نو هر قسمه وظیفه چېرته چا وښودله د یو عمل لپاره نو د عمل په حیثیت یې کولی شي روا ده مباحه ده خو سنت به نه وی ورته دا بعضې تبلیغیان داسې په سر لاس کې یا قوي یا وي دا د سرخوږي علاج دی ښه ده ټیک ته کوي دی خو سنت دې ورته نه وایي ځکه زموږ ښکلی پیغمبر دا نه دی ویلی او نه د صحابه کرامو عمل راغلی دی که چا د علاج په شکل د دوای په شکل چې یاره دا د سرخوږي علاج دی نو ډېره ښه ده یو سړی وی چا سره که ما تا سره خبرې وکړه زه به مسلمان نه یم خو اوس خفه دی چې دا مې څه کړی دی نو د دې حکم د قسم دی ښه دا قسم به ماتوي خامخا ځکه حرام په ځان حلالول نامسلماني د حرامه د جرم دی دا په ځان روا کړه حرام په ځان حلالول یا حلال په ځان حرامول دیتا قسم بی قرآن شریف کی یو کم درشم پارک راغل یا ایوہ النبی لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم نو خدای تی تعبیر پا قسم کرده نو کسری زان بانے وی زبا دا چه دی پا ما آرامی خزی دوئی کما دا کارو کو نو چه پی نا آرامی گی خدا قسم دی قسم کفارہ بادا کی توبہ دی باسی او دا قسم ماتول پی ضروری دی بے قسم دری روچیو نیسی یا لسو مسکنانو تا ڈوڑے ورکی یا لسو مسکنانو تا جامع لسو مسکنان یو مسکنی دو وقت ورکے نا پا یو حساب یا 2 کیلو غنم یو مسکن لورکی نو چه لسو مسکنانو تا 6 کیلو ورکی نو 6 کیلو غنم دے وقت کے دا کفارہ دا قسم چاوی ما دوری دلی چی دا آخری زمانه عالمان با دوزخ تزی وی زمان دا علم نا ظلمات شوی ده دا صحیح ده که غلطه دا غلطه چاوی لی دا ٹک تا هر قسمه وی دروجن پیغمبران پیدا شوی دی که ندی پیدا شوی چی قتل شوی دی مسلمه کذاب سجاح خزا اسود عنسی او طلحه اسدی دا دا صحابو پا زمانه که سلور پیدا شو یو خزا و دری پیغمبر قادیانی پیغمبر پیدا شو دروجن کنا دا خدای داوی خلقو کردی نو ملیانو کم دروجنی دا دنیا ہوگی دا بادشاہ چاپلوسا دا بادشاہ صفت کون کی یا حیلگر مولا یو ناروا زان لروا کئی او بل سڑی نا پس نو که حلال پر ٹگو باندے آرامی خزی خرسی گو دی والا پانا جوڑی دی مہر دی یا ظالمہ دا مہر دی که دی خزی خرس کدا سڑی دا تا مہر میں پلاری جیب کیو آچے یو دکان پیو باسی او خزی لپکی یو انیزم نور کی دا مہر دی ولی درو بے زناورا نو چی کم مولا حرام حلالی حیلی رمباسی دا حرام دا پارا دا بادشانو صفتو نکری او دا بادشانو پا ظلم کی دا غیب داد کئی نو دا با دا دوزخ والی او که دا خدای نو یریگی چاہتا دا دین مسئلے حق بیانائی نو مقام بیڈی روچتی دا پیغمبر نائب دے نو ٹول جنتیان دی او نو ٹول دوزخیان دی پیرانو کی جالی نشتا پنجاب و سندھ تلاشی گیرے اخلیلی چرس کی منزو دسنکی بیدارا سے دلے دے کم خوارا سے دلے دے دیر ملی دلی دی مردار دا قبرون تا چی ناستی دا مردار خوارا مالگا خرسی پا شلو پیچی دمرا مالگا راوازتن شلو پی راک او بس سوال کوا دا دی قبر ندا بدر کئی دا مردار خوار دی نکه مردار خور ملاوی صدخور ملاوی او حرام حلالی او حلال رامی او دا بادشاہنو صفت کی دا امریکی صفت کی نو مردار دی او کنه دا خدای نه یریوی نو نیک او بد پا قوم کی پا پیرانو کی پا علمانو کی پا لیڈرانو کی پا بادشاہنو کی پا خوزو کی پا سڑو کی نو ټول خدای او نو ټول خراب دی
او خطر ډیره ده مولا سړی به زیات عذابېږي ګوره ځکه دی خو د خدای نه خبر دی او دا ورته زه رښتیا وایم اگر چې ما ته هم خلک مولا وایي خو مولا نه یم چې ډېرو امیانو ایمان د ډېرو مولیانو نه مضبوط وي قسم دی او د حلال او حرامو تمیز کي دا سرکوزي نه کوي دی ولا هیلې جوړوي نو د هغه عامي سړي ایمان د ده نه مضبوط وي او زه ورته یم یه زناوره ته د خدای دین بیان که که عمل پې کوي که دا سړی نکاح بغیر ستا نه تړلی نه شي ولې دی لور خرڅوي او ته ونه هیلې راوباسې ته وایې دا مهر شو او لور په لور په بدل ورکوي هیلې ولا راوباسې ولې هیلې راوباسې ستا نه بغیر دا نکاح د ده پلار هم نشي تړلی تا ته محتاجه دی نو دین بیان که خو د دې عقیده په آخره یا زموږ وطن کې بعضې خلک سقاط مات کوي د خان سړي 3 پیټې صابون ورپسې وباسي که نه وی دی د منځونو شوه او دی د روجون شوه او دی د قسمونو شو هلکه دا سړی خو جنت فردوس ته ورسم سرکوز ورته ووایه په ظالمه په دنیا کې زکات ورکوه روجې نیسه هغه علماو چې څه لیکلي هغه د مجبورۍ دپاره د یو سړي دپاره لیکلي که یو سړی مجبور او داسې موقع ورته میلاو نه شوه یا حالات پې راغله یا بیا پې داسې چلو نو داسې چلو کې داسې نه چې دا ته ذریعه جوړه کړي یا دا قضا عمري څوک کوي په وروستۍ جمعه باندې 15 جمع یې وکړي وی دی د ټول کال د منځونو کفاره شو نو دا خو دې ورته چلو خو هغې به وایي زه منځونه به نه کوم کال کې به په روژه کې وکړم نه دا مه کوه خلک کرسچن د عیسایانو لوښي استعمالولی شي چې پاکي خیر دی یا هغې پاکي د هغې طعام هم خوړی شي دا قرآن شریف کې 8مه پاره کې بیان اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لهم ستاسو طعام هغې له روا دی د هغې طعام تاسو له روا دی نو چې خدای روا کړی دی لوښي پاک به خورئ یو خدا چې د خنزیر غوښه یې مثلا نو هغه مه خورئ یا یې په جټکه مردار کړي نو چې مردار یې هغه مه خورئ او باقي چې مسلمان حلال کړي یا بسم الله پې ویلي که هغه هم ویلي نو هغه حلال دی د کرسچنو ذبیحه روا ده چاوی په دفتر کې مونږ سره یو کلندر دی په هغې شیشه ده هغې کې کلمه لیکلې ده او مونږ په دې میز باندې دفتري سامان ږدو خیر دی روا ده بې ادبي نه ده د حفظې لغوي معنا خو معنا نه حفظ هسې علامه کې وچېدو ته وایي یو میوه چې وچشي نو حفظه نوم دی هغه نوم کې څوک لغوي معنا نه ګوري لکه زید عمر بکر د دې لغوي معنا ته څوک نه ګوري ولید هلک ته وایي ولیده جینۍ ته وایي نو حفظم اصل کې حفظ وچېدو د میوې ته وایي خو نوم د حفظې راغلی دی ښکلي نوم دی نو که چا نوم کېښود په دې بېږدي چې د دواړو جهانو د سردار د یو مبارکې بیبي نوم دی د عمر فاروق لور ده نو ته به هم په دې نیت کړې بینک نه چې کوم پیسې تاسو ته راشي نو هغې ته یې مه پرېږدئ هغه خیراتي به ورکوئ چې چاله م خوښ او د نظر پیسې هغه یو فقیر له ورکول پکار په لاس کې یو سړی نوکر دی په یو خطرناک پوسټ دی که دی هغې کې غفلت وکړي نو ټول ملک ته نقصان رسي او دی په شپې باندې د شپې غلي ځي شبې جمعې له دا کار ښه کوي که نه دا کار غلط کوي چې کومه ذمواري ده د وخت هغه به پوره کوي هغه خو د ده فرض دي دی پې تنخوا لي خپله ډیوټي به نه پرېږدي بیا خو روزي حرامېږي
دا بسونو مسونو کې چې ګانې بجانې نو که په خوږه طریقه دې ورته ووایي چې وروره بند که او ویې منله ښه پخه ګنې ګناه د هغه په سر ده ته ستا په سر ګناه نه هغې ته توجه مه ورکوه خپل ذکر کې مشغوله اوسېږه الا او بلا د هغه ډریور په سر او دا قانونا بند دي خو پولیس والا 10 روپۍ ورکړي خبره خلاصه کنې ګانې بجانې دا موبایل ټلیفون استعمالول په ډریورۍ وخت کې دا ښه نه دي قانونا هم بند دي شرعا هم خطرې دي پکې ډېرې یو ښځه د علم اسلامیات امتحان ورکړي او په پرچه کې قرآن آیتونه یا احادیث او د حیض وخت نو حیض کې خو لیکل بند دی خو که مجبوري وي نو بیا یو گنجایش ده خو بلا ضرورت شدیده به قرآن نه لیکي حدیث لیکلی شي قرآن شریف آیتونه نشي لیکلی د زکات پیسې په جماعت په آبادۍ نه لیکي او د مدرسې په آباد دا زموږ مذهب ده زکات کې چاله ورکول ضروري دي چې دا ستا اوس د هغه خوښه ده چې پاسې لګوي ستا غاړه خلاصه ته به په خپله د سرمنو پیسې د جماعت پیسې د زکات پیسې د سرسایه پیسې په آبادۍ نه لګي هسې نورې پیسې ولګوه یو مریض دی ایچ سی وي مرض دی پې دا خو زه نه پېژنم د 14 کالو دی هره میاشت په ایچ سی وي باندې ټیسټ باندې پیسې لګي 1500 نو زه هغه له زکات ورکولی شم بلکل ورکولی شم د هغې په کور کې ټي وي هم ده او وي سي آر هم دی خیر د زکات پې کېږي چې امام پسې خلک خبرې کوي نو هغه امام پسې مونځ کېږي که نه هغه امام خو ګناه نه ده د خلکو ګناه ده چې غیبت کوي امام خو مونځ کېږي ستا امر پسې کېږي که چا د خپل واده دپاره پیسې جمع کړي او واده تیار انتظامات نو په هغې زکات نشته ځکه واده بنیادی ضرورت دی زکات په هغې پیسو وي چې د ضرورت نه زیاتي وي نو جامې خوراک کار کور واده دا ضرورت کې داخلي دی ستا په واده 2 لکه روپۍ لګي او 2 لکه دې جمع کړي دي او واده تیاری دی نو زکات در باندې نشته وی ماله خور ځمکه راکړې ده هسې بخلې راغله خو اوس هغه غریبه ده نو زه زکات ورکولی شم عشر او ورکولی شي چې تاله یې ځمکه درکړي او ځمکه دې قبضه کړي او که په چل ول دې ترې اخیستې لکه ډېر خلک خویندو له میراث نه ورکوي نو دا ظلم کوي نو د دغې ځمکې عشر نشي ورکولی ځکه هغه دې کې تا سره حصهداره ده او که په رښتې درکړي تا پسې انتقال شوي قبضه دې کړي بیا ترې ورکولی شي یا بله ځمکه دي د دغې ځمکې نه علاوه نو اول زکات په وروڼو او په خویندو کېږي ښه او اول چې غریب وي نو حقدار هغوی دي په ترونو په ماماګانو د هغوی په اولاد په خویندو په وروڼو د هغوی په اولاد خپلو زامنو نڅا نڅوله نشي ورکولی او خپل پلار نیکه له نشي ورکولی چې چا نه پیدې یا تا نه څوک پیدا دي هغوی له نشي ورکولی باقي وروڼو خویندو ترونو ماماګانو او د هغوی اولاد هغه د هر چا نه زیات حقدار دی چې غریب وي یو مونږ ماښام مانځله وایي ګاډی ودرو یو سړی معذور نو په تیمم یې مونځ وکړ نو چې اوبه یو میل فاصله کې دننه وي نو تیمم نشي کولی او که د میل نه زیاتې لرې وي نو بیا تیمم کولی شي او چې کله دې یقین چې د مانځه وخت د اوبو ځای ته رسېدی شم نو مونځ خیر دی رستو که
او که دا د یقیني چې مونځ مې قضا کېږي او اوبه لرې دي یا ریل ډبه کې اوبه دي پته نه لګي چې کله به وي نو بیا تیمم واله شي یو میل فاصله یا زیات چې اوبه لري بیا تیمم واله شي آیتونه په قرآن شریف اخباراتو کې احادیث او ته په دې غرض سوځي چې خلک بې ادبیونه کې خیر دی وی سوځاوه یا چېرته خښ که مخبره کې یا چېرته لوی دریاب ته وغورځوه نو سوځول هم روا دي خښول هم روا دي او دریاب ته غورځول هم روا دي دا چاوی دا سپیلنی چې لوګي کوي چې په دې نظر ختمېږي په قرآن حدیث کې د دې ذکر شته نه دا د هندوانو رواج دی هندوان د دې نظر نه ډېر یېرېږي سهار وختي هی ورته دوني وایي نو زر په دې دوکان کې لوګي موګي وکړي نو دا چې خلک سپیلني لوګي کوي دا پخوا هندوانو دوکانداران او دا غریبانانو به ورته لوګي موګي کول پیسې به یې ورکولې په دې پیسې مه ورکوئ او که څوک یې کوي منع کوئ اسی خیراتی پیسې نو په لوګو به پیسې نه ورکوي او نه دا د نظر ماتې څه خبره ده نه په قرآن او حدیث کې شته نه د دین په کتابونو کې زمونږ د اکثر رواجونه زړې ښځې جوړوي یا زاړه بوډاګان یا کمعقل امامان شیخان بې علم وی بعض جماعتونو کې سلام نه پس په زور ذکر شروع کی چانه یو رکعت دو تلی هغې ته دا بند دی ګورئ د جمع نه پس په زور ذکر بند دی سړي نه برکات تلی دوه رکعته به تلی هغې ته به تکلیف وي په مزه وایه که نه خدای خو کوڼ نه دی خدای خو په پټه مه وړي په څرګند یې مه وړي نو ولې بل ته تکلیف رسوي یا په دې لوټ فکرو کې دا خمخل شیخان سهار وختي به صورت رحمان شروع کی خلک وایي جوړې دا عالمان کی دا عالمان نه کوي دا دا قمقل خره شیخان خلک د خوب نه راوباسي زنانه به یې مریضانې به یې ماشومان به یې ولې د خوب نه راپاسه خپل اولاد راپاسه نو دا قمقل شیخانو له خوب نه ورځي که نه نو نور هم د خوب نه وباسي که زما وس وي ما په لوټ فکر بانګ بند کړی وی ولې محلي خلکو ته بس ولې خلکو ته تکلیف رسوي نو بعض خلک عمل کوي خلک وایي جوړې دا ډېر ښه کار یې وکړه او د شریعت د قواعدو نه خلاف دی خلکو ته تکلیف رسول دا سخته ګناه ده چې ذکر دی خوښ دی بغیر لوټ فکره کوه جماعت کې کښېنه زه په یوه جنسیه کې کار کوم خو هغه کسټم او پولیټیکل والا ټول رشوتلي که ورکوو نه نو بیا راله کار نه کوي ورکول لکه د سپي ته چې سړی ډوډۍ غورځوي سپی چې سړي پسې غاپي او نه در سره لختې وي لرګي وي چې په دې مازدیګر ووایي نو څه پکې غوښه به ورغورځوي نو چې خلاصېږي ته نه ته ګناهګار نه یې ګناهګار دغه سپی دی او دا د کسټم والا دی مردار خواره ستا خو ورته ډوډۍ وروغورځوله چا ویله چې سړي ماشوم وشي نو دی په خوشحالۍ کې په دوستانو او پرونو باندې مټۍ تقسیموي نو خیر دی دا صدقه ده خو سنت دا دی چې عقیقه وکړه په اووه مرض په ګډانه لال کا او دوستان یاران نه وغواړه نو دا به د هغه صدقه هم شي او سنت طریقه هم ده مټیانو تقسیمولو په ځای کې مټۍ هم تقسیم کړه چا خو ولې عقیقه دې ته وایي چې په اووه مرض ته دوه ګډانه لال کړي یا دوه چیرلي او که جینۍ وي یو ګډ یا یو چیرلی به تې حلال کړي نو مټیانو ته ضرورت نشته او که کې نو څه پابندي نشته مټیان بالوشان خیرات چې څومره کولی شي وایي نظر د نظر تعویض ښکلې طریقه دا ده د دواړو جهانو سردار ښودلې ده چې آیات کرسي په ځان چوف کوئ یا چې وده کېږئ داسې چوف کوئ
خدای به هم د نظر او د موسیقي او غاړې ته یې ځوړندې کړي او ښه دا ده چې وینا ښه ده خو که سړي له نه ورځي یا ماشوم وي نو خیر دی که ورته غاړې ته واچوي خو صحیح کلمې به یې غلطې به نه بعضې تعویزګر غلط څیزونه لیکي د پیریانو نومونه لیکي د شیطانانو نومونه لیکي نو خدای خو هغوی کې خیر نه دی پیدا کړی خیر خو د خدای پاک په ښکلي نومونو کې دی جنت کې به د دنیا د ښځو څومره عمر جنت کې به چې څنګه د جنت نورې حورې دوی نه به هم دغه شان حورې جوړې حضور مبارک له یو بوډۍ ښځه راغله وی صاحب جنت کې به بوډېګانې وي نه نه په جړا شو او داسې ناسته وه خدایه وی دې خوا راشه وی ته به بیا بوډۍ نه دا چوچې ښځې دا ګنجې ښځې دا پودړې خو چې نیکانې دوی نه به خدای ښایسته ښځې جوړې کړي لکه د حورو په شان نو بیا به بوډېګانې نه نو چې د حورو په شان دي جنت کې به نظام بدل دی دا ستوري چرته مړه شو دا انور مړه شو ستوري کله پیدا دي رڼا کې فرق راغی دا انور کله پیدا شوی رڼا کې فرق راغلی دی د خدای هر څه وینې د خدای داسې نظام دی چې هلته به د همیشهوالي دپاره پیدا کړي نه به ځوانۍ کې فرق راځي نه به رنګ کې فرق راځي نه به موسم کې په شپه ورځ هلته نشته انک لا تزمع فیها ولا تضحا آدم علیه السلام ته وایي جنت کې اوسېږه نه پکې انور شته نه ګرمي شته نه تنده او نه یخني شته داسې وخت به لکه د سبا په شان د جنت په دې خښتو کې به لالونه لګېدلي هغه رڼا کوي تاسو که بیت الله شریف ته لاړئ که نه خدای پاک دې بوتلي کړي هلته به د شپې او د ورځې فرق ونه کړي خدای شپه نه په خلقو کې فرق وي نه په طواف کې فرق وي نه په مزګزارو کې فرق وي نه په حرم کې د شپې او د ورځې یو شان دومره رڼا نو جنت کې به رڼا وي شپه به پکې نه شپه او ورځ د دې نظام سره تعلق لري ځکه د انور او سپومې او د ځمکه به خدای ختم کړي هلته بل شان نظام دی نو چې نظام بدل دی څه ځای پورې وخېږي که نه بره دا فلک زهره ستوري د زهره هغې ته وایي که هغې ته وختې مثلا هغه ګرم دی هغې باندې څوک دغه کېدی نه شي خو بیا هلته نور وي همیشه دا سوری چې دی دا شپه دا د ځمکې څومره یې داسې مخروطي شکل ختلی دی د ګازرې په شکل او د مولې نو څوک یې چې کوم ځای کې ودرېدلي ده هلته بیا شپه نشته هلته همیشه نور ښکاري همیشه نو دې دنیا کې که لږ بره وختې بیا شپه نشته نور به داسې دې خوا قطب جنوبي او قطب شمالي ته لاړ شي شپږ میاشتې شپه وي او شپږ میاشتې ورځې چې لمر راوخېږي لمر به روان وي دغه شان شپه به نه راځي او چې شپه شي نو بیا به لمر نه وینې نو جنت کې به رڼا وي خو بغیر لمره او موسم به د سپرلي په شان دی چې خدای بوتلي کړي نو هلته هر څه مزې دي خدای پاک وایي یو ویشتمه پاره کې فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون یو انسان تم دا پته نه لګي چې کومې خوشحالۍ ما دپاره تیارې شوي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين یو نفس د پیغمبر تم پته نه لګي چې تفصیلي نعمتونه څومره دي د هغه تفصیلي څومره به د هغې پته چاته نه لګي نو چې خدای وي انسان هغه نشي معلومول نه یو انسان ته د هغې پته لګي نو موږ بیا څه تصور وکړو خو دا دعا کوئ چې خدای مو نصیب کړي نو بیا مزید چاوی چې دا موسیقي او نغمې آرامې نه دي دا آرامې دي بخاري شریف کې حدیث دی او قرآن شریف کې 21مه پاره کې آیات دی ورته سورة لقمان کې ومن الناس من یشری لهو الحدیث لیضل به عن سبیل الله بعض خلک دا عبث څیزونه لي چې خلک پې ګمراه کړي
د هغې تفسیر کې لیکي چې هغه ډول سورنا ده چې خلک د کاره وباسي. او بخاري شریف کې حدیث دی د دواړو جهانو سردار وایي زه خدای رالیږلی یم د دې دپاره چې دا د ډول سورنا او دا څیزونه دا ختم کړه. ډول سورنا دا د زنا لار ده. ګانې بجانې چې اوري که نه دې ښځو باندې مستي راشي ګډېدل شي او دا خټکو خلک ورته ډانس شروع کړي او بیا په ځان نه پوهېږي. نو زنا خو بنده ده، نو د زنا لارې ټولې بندې کړې دي. دې کې سړی د مونځ نه پاتې کېږي، د اودس نه پاتې کېږي، د ښو اخلاقو نه پاتې کېږي. قسم دی ما ته خطونه راغلي دي د ښځو چې ما سره رور داسې کار وکړه په داسې وخت کې، هغه ویني په هغه ټي وي کې چې ښځه او سړی او داسې درز درز. حیران شم. نو شهوت وخت کې خو بې عقل کار نه کوي. نو ډول سورنا حرامه ده دا چې چا ورته حلاله ویلي دا ناپویه دی. الحمدلله دو کې چې مسلمانان چېرته په تکلیف دي خدای تکلیف په راحت بدل کړي. او د اسلام دشمنان په هره جامه کې چې دي که یهودیان دي که امریکنیان دي که هندوان دي په خپل کور کې په غم مبتلا کړي. او مسلمانان په هر ځای کې چې دي که فلسطین کې دي که عراق کې دي که کشمیر کې دي که پارټیریا کې دي که مغرب نیوګني کې دي که جبرالټر کې دي که سومالیا کې دي که قبرص کې دي کوم ځای کې چې مسلمانانو ته تکلیف دی خدای د هغې تکلیف په راحت بدل کړي او شکست یې په نصرت او کامیابۍ بدل کړي او اتفاق پکې راولي. محترمو اوریدونکو 5 نمبر 61 د پرچو د شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان مدنی صاحب ډک شو او د شپږم په انتظار اوسئ. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرې ګیټ اشرف روډ باندې سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان سره